اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. د زمر ٹی وی ناظرینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کومو ملګرو چې اوس پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ هغه زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نن به تاسو ته د قران کریم د سورتونو د هغې فیوز او برکات مختصر طور باندې وړاندې کوم. نن زه د سوره فاتحه چې د قران کریم اولنی سورت دی په هغې باندې تاسو ته خبرې کول غواړم. سوره فاتحه چې دی دا د ټول قران کریم خلاصه ده او د هغې د تعلیماتو نچوړ دی. نو د هغې فیوز او برکات تاسو په مخ کې وړاندې کوم. دوستانو د سوره فاتحه کوم چې الحمد شریف دی اولنی سورت دی د بېشمېره نومونه دي چې په هغې کې د ټول نه زیات مشهور فاتحه او ام الکتاب لکه د ټول قرآن مور ام الکتاب هم ورته ویلی شي او فاتحه هم ورته ویلی شي چې دې باندې شروع کیږي. او د دې نه علاوه د دې نور نومونه هم شته دی چې په هغې کې یو نوم سورة الشفا هم دی چې الله رب العزت دې کې شفا چولې ده او دې ته سوره شفا وایي. نو د سوره شفا د وجې نه چې دې کې شفا ده او زمونږ دا چینل یا زمونږ چې کوم وظایف دي هغې تعلق هم د شفا سره دی روحاني شفا سره دی. نو د هغې په وجه باندې تاسو ته زه یو څو د دې چې کوم فیوز دي برکات دي هغه تاسو ته ښودل غواړم. دوستانو حدیث شریف کې راځي چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم دا معمولاتو چې سحر او ماښام به یو ځل سوره فاتحه یو ځل سوره اخلاص قل هو الله احد یو ځل قل اعوذ برب الفلق یو ځل قل اعوذ برب الناس دا به په خپلو دواړو لاسونو باندې لکه سړی چې دعا ته لاس ونیسي ورغی ونیسي په دې باندې به دم کړه او بیا به په خپل ټول بدن مبارک باندې راخ کړ. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د سحر ماښام د دې اهتمام کوي لکه همیشوالی کوي یو ځل سحر یو ځل ماښام دا عمل کوي نو د مرګ نه علاوه به د هر آفت نه دا محفوظ وي. لکه د باندې به جادو جنات بل څه مسایل دا به د باندې نه راځي. نو دغه رنګې که چېرته د دې سوره فاتحې یا د قرآن د نورو سورتونو چې کوم فضایل دي برکات دي او په هغې موږ عمل وکړو نو دا ځای په ځای به خپل ماشومان بیا نه ګرځو او تعویذونه پسې ګرځو خپلې پیسې راله او عاملانو له ورکوه او چې د هغې نه به خلاص او دا په کور کې د عمل جوړ کړي خپل بچي هم پې دموي نو نه بر باندې جادو اثر کوي نه به در باندې څه اسیب نه بندش نه اسماني آفتونه نه د ځمکې آفتونه دا به تاسو ته نه راځي. دغه رنګې د سوره فاتحې په فضایلو کې راځي د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې یو ځل سیدنا حسین بن علی رضی الله تعالی عنهما بیمار شو چې دا د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نسخه مبارکو او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم باندې خپل دوانه نسوي حسن رضی الله تعالی عنه او حسین رضی الله عنه دا دوانه ډېر ګران نو دا چې کله بیماران شو او ډېر ورځې پورې څه فایده مې نه شوه نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم ډېر پریشانه شو. نو الله رب العزت د وحی په ذریعه باندې حضور علیه الصلاة والسلام ته وویل چې یو غټ لوښي کې اوبه راواخله لکه نن به مونږ سبا به مونږ مثال یا بالټۍ به ترې واخلو یا به ترې یو ټب واخلو اوبه راواله او په هغې باندې څلوېښت ځل سوره فاتحه الحمد شریف د امین پورې ولضالین امین پورې دا ووایې نو چې کله حضور کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل وکړو او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه یې پې ولمبو نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته الله شفا ورکړله. دغه رنګې د سوره فاتحې په برکاتو کې او د دې د علاج په باره کې د صالحینو نه نیکانو بندګانو نه خلکو نه دا هم منقول دي که څوک بیمار وي نو هغه د یو سفید یو پاک سوتره سپین پلیټ باندې سوچه پلیټ باندې سوره فاتحه بیل بیل الف بیل لام بیل ح بیل میم بیل او دال بیل بیل دی ولیکي او په نهر دی څلوېښت ورځو پورې دا د مریض ته ورکړي که پلیټ نه وي نو په سپین کاغذ باندې لیکلی شي چې څه قسم بیماري هغه بیمارۍ ته یې مه ګورئ که هغه کینسر وي که هغه د ګردو بیماري که هغه هر قسم مسله نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به ولا
د هر مرض نه شفا ورکي. او دغه رنګې که د چا په څه ځای باندې درد وي نو وزل سورت فاتحې سره ویلو سره الله رب العزت د هغه ځای نه درد ختموي. او که څوک چاته لړم مچۍ وچیچه او د هغې دپاره مو دا ډېر اسان او مجربه طریقه دا ده چې په یو لوښ کې دي اوبه لاول یو پیاله کې دي اوبه راواخلې بیا دې پکې لږه مالګه واچوي او په هغې باندې د وزل سوره فاتحه ووایي او مریض د دې ورکي چې کوم مچۍ یا مار یا لړم خوړلی انشاءالله العزیز د زهرو اثر به ډېر زر ختم شي او د مریض تکلیف به ختم شي. او دوستانو د سر درد دپاره اکثر خلک ګرځي یو ځای کې ګرځي بل ځای کې ګرځي چې ما د سر دم کا کله یو ځای ته ځي کله امام صاحب له ځي. نو تاسو په خپل هم دا کولی شئ که د چا په سر باندې درد وي نو په تندي باندې د لاس کیږدي او اول او آخر دی درود شریف مخکې مې درود شریف وایي وروسته مې درود شریف وایي او وزل دی سوره فاتحه وایي انشاءالله العزیز چې په دې باندې سر دم کی نو د سر درد به ختم شي. د خېټې درد دپاره وزل دی په مالګه باندې دم کی او مریض دی لږه لګور کی د دې سوره فاتحې د دې سورة الشفا په برکت باندې به الله رب العزت د هغې که تبه وي که د خېټې درد وي که نور څه مسایل وي الله به ختم کړي. او دغه رنګې دي کې یو بل خصوصي کمال دا دی د امراضو نه علاوه د مرضونو د شفا نه علاوه که چېرته دوه ښځه او خاوند وي او د هغوی په منځ کې محبت نه وي نو او بل کس د هغه دپاره څه عمل کول غواړي نو یو خوږ شیز باندې که هغه چیني وي که یا ټافیانې وي یا چېرته چاکلیټ وي یا چېرته مټۍ وي په هغې باندې دي یو ځل دم کی او څو ورځو پورې دې هغې باندې وخوري انشاءالله العزیز دواړو په منځ کې به د ښځې خاوند په منځ کې به محبت راشي. بیا که دغه رنګې څوک وي یا چا نه دوست خفه وي یا چېرته چا سره مینه کوي محبت کوي او یو یې ورسره کوي او بل یې ورسره نه کوي نو هغه کم کس چې ورسره محبت کوي هغه بې محبته والا باندې دی بسم الله الرحمن الرحیم سره درې ځل سوره فاتحه ووایي او په هغه دې په څه طریقه باندې دم کړي انشاءالله العزیز د دواړو په منځ کې به محبت پیدا شي. او تاسو کولی شئ چې دا سوره فاتحه د مختلفو امراضو مختلف مسایلو دپاره دا تاسو په کور کې ماشومان هم پې دم کوئ ځان هم پې دم کوئ انشاءالله العزیز دنیا کې که څه قسمه بیماری په هغه باندې الله به شفا ورکوي. دوستانو دا و د سوره فاتحې مختصر فضایل او د هغې وظایف انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به د بل صورت د فضایلو سره تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. تر هغې پورې مال اجازت راکوي د الله په امان.